راځئ ملګرو وګورو چې دغه کاکا د دغه نه د حیواناتو د ښکرونو نه څه جوړی. نو یو بوجۍ واړولو، دا یو خو پکې ډېر غټ دی، دی خبر د کوم حیوان ښکر یې راوړی دی. نو ډېر ساده وسایل دي، کومه غټه فابریکه کې کار نه کوي. او لومړی یې ښه ګرم کړه، بیا یې ورباندې دا پرېشر راوړو. এটা ময়ূর তৈরি করা যাবে। اوس هغه ځای نه چې دا کټ دی هغې تیار په نښه کړه. دا کار دا په لرګي کولی شي، خو د لرګي او د دې فرق دا دی چې لرګي اوبه خرابوي او په دې باندې بیا اوبه تاثیر نه کوي، کلک راځي. څه فکر کوئ څه جوړوي؟ ځان ته لګیا یې، څوک ورسره قومت هم نشته. اوس نو هغه تور چمک راوباسي ورته. لاس کار دی، ډېره خواري غواړي، ډېر وخت غواړي. یو دانه باندې څومره وخت ماشاءالله ښایسته مرغۍ جوړه کړله. د ښکرونو نه زنده باد. ویډیو مو که خوښه شوي در سره لایک